ولسمشر غني د شپږیزې کرکټ لیګ پرانیسته کیسه وویل څه کول غواړي او څنګه یې تاریخي کار وکړ. ګران لیدونکو السلام علیکم. سبا کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ پیلېږي. نن ماښام یې د پرانیستې مراسم و چې ولسمشر محمد اشرف غني، لومړي مرستیال امرالله صالح، د مشرانو جرګې رئیس مسلم یار او نورو لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. دا د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ولسمشر دې په پرانیسته کې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه مراسمو ته په خپله وینا کې وویل چې د کرکټ لوبغاړي د افغانستان استازي او سفیران دي. هغه وویل یو ټیم چې لا شل کلن نه دی لسو غوره ټیمونو ته ورسېده. تاسو چې سل کلن شئ څه به کوئ؟ تاسو د افغانستان داستان یاست. تاسو هغه داستان یاست چې هر افغان پکې خپل ځان ویني. تاسو هر ځوان ته د ژوند یو بدیل ورکړ. هغه ځوان چې ناهیلی و تاسې ورته هیله پیدا کړه. ښاغلي غني د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تېرو تجربو او بریاو ته په کتو وویل چې باید داسې ګډ کار او ګډه تجربه د افغانستان په نورو برخو کې هم ترلاسه شي. ولسمشر غني وویل کرکټ د افغانانو لپاره د عزت او لوی ویاړ لوبه ده. جمهور رئیس د کرکټ لوبغاړو ته په اشارې وویل تاسو په ملي او بین المللي لوبغالو کې د جمهوریت لوی بیرغ په ویاړ او عزت رپولی. کله چې د غم ورځې راځي تاسې خوښي راوړئ او د ټیمي کار وړتیا مو ښودلې او د افغانستان د ملي یووالي استازي او سفیران یاست. جمهور رئیس غني وویل تاسو نړیوالو ته ثابته کړه چې افغانستان د تیر بندیان نه دي. د راتلونکي لپاره پلان لري او موخې ټاکلی شي. جمهور رئیس څرګنده کړه افغانستان څوک نشي ویشلی. په افغانستان کې ذوته نشته. موږ یو او زموږ ملي اراده هیڅوک تر پښو لاندې نشي کولی. دغه راز دغو مراسمو ته ولسمشر غني وویل چې خالي لاس نه دی راغلی او د کرکټ بورډ سره یې ژمنه وکړه چې ژر به په کابل کې ورته د نوي سټیډیوم لپاره ځمکه مشخصه کړي. دغه راز لوبغاړي ارګ ته د ډوډۍ لپاره هم دعوت کړل. په هر حال دغو مراسمو ته د ولسمشر ورتګ د کرکټ لوبې لوبغاړو او مینوالو لپاره هیله بخښونکی و او د دغه سیالیو لپاره مهم و، خو ځینو خلکو د لارو د بندېدو له امله شکایت درلود. په هر حال تاسو د شپږیزې کرکټ لیګ او د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ او کرکټ ستاسو په ژوند څومره تاثیر لرلی؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.